اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت پنځوسمه برخه. په تیره برخه کې مو د احد د غزا د شهیدانو او د زخمیانو متفرق حالات بیانول، چې په هغو کې یو دا هم و چې په زخمیانو کې یو نفر و چې نوم یې عمرو بن ثابت و او خلکو اسیرم ورته وایي. دغه اسیرم کافر و. مخکې چې به مسلمانانو هر وخت اسلام پر عرض کوي ده به انکار کوي، اسلام یې نه راوړي، خو اوس په زخمیانو کې پروت دي او د ژوند اخري سلګۍ دي. مسلمانانو یو د بل سره وویل چې دغه اسیرم څنګه راغلی دي. دوی خو د اسلام څخه منکر و او بیا په خپله د اسیرم څخه پوښتنه وشوه، ول د قومیت په سبب راغلی او که د اسلام ته رجوع کړې ده. اسیرم وویل بلکې اسلام ته مې رجوع کړې ده، پر الله او رسول صلی الله علیه وسلم مې ایمان راوړی دی او بیا مې د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا باندې جنګ وکړي تر څو چې په دغه حال کې مې ویني. او په دغه وخت کې وفات شو. صحابه کرامو د حال رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی د اهل جنت څخه دی. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې دغه اسیرم هیڅ کله د الله دپاره یو لمونځ هم نه و کړی. مسلمانان په زخمیانو کې پر قزمان باندې پیر شول. قزمان چې د پهلوانانو او د قهرمانانو څخه و او یوازې د خپل لاس باندې و یا اته نفره مشرکان ووژل. ستاسې به هغه بیان په یاد وي چې 3 نفره د کفارو د بیرغ پورته کوونکي یې ووژل او اوس په داسې حال کې پروت دی چې زخمو د کاره ایستلی دي. نو مسلمانانو دی د بني ظفر کورو ته یوړی. مسلمانان د جنت زیری ورکوي چې ته خو غازي سوې او که مړ سې نو شهید ویل. قزمان وویل په والله ما د بل شي دپاره جنګ نه دی کړی مګر د قومیت په سبب. که د قومیت مراعات نه وای ما جنګ نه کوئ. کله چې بیا د زخمو د درد څخه په تکلیف شو نو ځان یې پخپله مړ کړ. کله چې به دغه قزمان د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور کې یاد شو، رسول صلی الله علیه وسلم به وفرمایل هغه د اهل النار یعنی دوزخیانو څخه دی. خو د قزمان پر عکس هلته د بني ثعلبه د یهودو څخه یو نفر ووژل شو او شهید سوی و. د مسلمانانو په زخمیانو کې پروت و چې مخیرق نومېدی. مخیرق یهودي و او په یهودو کې عالم هم و. رسول صلی الله علیه وسلم د احد غزا ته د جمعې په ورځ د مازدیګر تر لمانځه وروسته ووتی. په دغه شپه کې د جنګ امادګي ونیول شوله او په سهار کې چې د شنبې ورځ وه د جنګ شروع وشوه. الله جل جلاله په دغه ورځ د مخیرق زړه ته ایمان داخل کړي او د شنبې په ورځ یې په یهودو کې غږ وکړي ول والله تاسې ښه پوهېږئ چې دا هغه نبي دی چې ستاسې په تورات کې ذکر شوی دی او د ده صلی الله علیه وسلم مرسته پر تاسې لازمه ده، نو در ولاړ سئ او د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا باندې جنګ وکړو. یهودو بانی او کلمې کولې ول یا مخیرق ته پوهېږئ چې نن شنبه ده او د شنبې په ورځ الله پر موږ جنګ حرام کړی دی. مخیرق وویل ول اوس تاسې لره شنبه نشته، تاسې په دغه بانه باندې اوس غواړئ چې نبي یوازې پرېږدي چې جنګ وکړي او تاسې ناست یاست. نو ده خپله اسلحه ورسره واخیستله او ویې ویل که زه چیرې مړ سوم او ووژل سوم نو زما مال د محمد صلی الله علیه وسلم دی، هر څه چې به کوي هغه به دی په وکړي. مخیرق یوازې رهي سو او د جنګ میدان ته داخل سو. پس له څه جنګ کولو بیا شهید سو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک غواړي چې داسې جنتي ته وګوري چې په ټول ژوند یې الله جل جلاله ته یو لمونځ نه وي کړی، دغه مخیرق ته دې وګوري. سبحان الله، په ټول ژوند یې یو لمونځ نه و کړی، مسلمان سو او بیا ووژل سو او جنت ته داخل سو. هر چاته چې د الله جل جلاله د جنت اراده وي دغسې ورته اسانه کړي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت و تا ته ستا د چوټ تر بند در نږدې دی، خو زما او ستا څخه هم څه حرکت غواړي. زما او ستا په اعمالو او په اقوالو کې باید صداقت او د جنت غوښتلو څه علامې موجود وي. د شهداو د جملې څخه یو هم عمرو بن جموح و. عمرو بن جموح په پښه باندې ګوډ و. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د جنګ امادګي نیوله ده هم د وتلو نیت وکړ او اولادو یې ورته وویل چې پلاره ته خو ګوډ یې معذور یې، الله جل جلاله ستا څخه په جهاد کې ګډون نه غواړي او تا ته معافي الله جل جلاله کړی. ده وویل چې زه غواړم چې په دغه ګوډه پښه باندې جنت ته داخل سم. نو د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د جنګ کولو اجازه وغوښتل او رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه او دی په جنګ کې بیا شهید شو.
اوس شهیدان راټول شول او د شهیدانو لپاره تیار شول. کله چې د احد د ورځې شهیدان سره یو ځای شول نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ودرېد او یې فرمایل زه پر دغه کسانو شاهد یم او هیڅ داسې زخمی نشته چې د الله په لار کې د زخمی سوی مګر الله جل جلاله به د قیامت په ورځ په داسې حال کې راپورته کړي چې د زخم څخه به ویني بهیږي داسې ویني چې رنګ به د وینو او بوی به د مشک. اوس ځینې مسلمانان خپل شهیدان مدینه منورې ته وړي چې هلته یې ښخ کړي هر یو خپل قریب وړي او روان دي مګر رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړ کچا د مسلمانانو د شهیدانو څخه یو څوک وړي وي بیرته دی راوړي او ټول شهیدان دلته د خپل د شهادت په ځای کې باید ښخ شي او غسل هم ورکوي او په خپل کالو کې ښخ کړي فقط د اسلحه او زغرو د شی زمو کوي. د جابر رضی الله عنه د عامه خاوند او د هغه ورور دا دواړه شهیدان شول نو د جابر رضی الله عنه عامه د خپل خاوند او د هغه ورور دا دواړه جنازې پر یو اوښ باندې اخیستې وي چې مدینه منورې ته یوسي. دا په لارې کې و چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر ورسېدی نو هغه دوه اوښان او هغه دوی جنازې بیرته راوګرځول او د مسلمانانو د شهیدانو سره په احد کې ښخ کړل شو. د مسلمانانو شهیدان دوه یا درې په یو قبر کې ښخول کېدل. رسول صلی الله علیه وسلم په پوښتنه وکوله چې د کوم قرآن مجید ډیر په یاد دي هر یو ته چې به اشاره وسوه په لحد کې به هغه د قبله و طرف ته مخته کوي او دوه نفر په یو کالی کې سره یو ځای کول یعنی کفن خو نه و مګر هغه پټو یا څادر چې پر دی به اچول کېدی او دوی به پټول کېدل هغه به پر دوه نفر اچول کېدی یا پر درو نفر. دا د مسلمانانو د غریبۍ او د مسکانت حالت وو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت په ورځ به زه پر دغه خلکو شاهد یم. عبد الله ابن حرام چې د جابر رضی الله عنه پلارو او عمرو ابن جموح دا دواړه په یو قبر کې ښخ کړل شول ځکه په ژوند کې هم د دوی دوه په مابین کې دوستي او محبت وو. د شهیدانو د راټولولو په وخت کې د حنظله رضی الله عنه جسد ورک شو. پس له ګرځېدلو او لټولو د رضی الله عنه جسد هلته ګوښه پیدا کړي چې پر یو لوړ ځمکه باندې پروتو او اوبه جنسیدل. رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام ته وویل ملائکه دته غسل ورکوي او بیا و فرمایي تاسو د شي څخه وکړئ چې د قصه څنګه و. شذي هغه قصه ورته وکوله چې مخکې بیان تیر شو نو ځکه حنظله ته غسیل الملائکه ویل کیږي یعنی هغه څوک چې ملائکه غسل ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم د سیدنا حمزه رضی الله عنه شهادت نو خبر او اوس خپل اکا او رضعی ورور ولیدي چې وجل سوی دی فزا او غژنه پرې سوی دي نس یې چیرې دي او اینه پر دیګر پرته ده. داسې منظر او مشهد دی چې په هر اندازه سره چې انسان فکر وکړي تر هغه ډیر تاریخ او غمجن حالت دی. رسول صلی الله علیه وسلم دغه حال په لیدلو سره ډیر غمجن شو او وی ژړل. د رسول صلی الله علیه وسلم عامه سفیان او د طهراله اوس غواړي چې خپل ورور حمزه او د وویني. رسول صلی الله علیه وسلم د دې زوی زبیر رضی الله عنه ته امر وکړ چې په یو قسم سره د دې څخه منه کی چې خپل ورور پر دا غمجن حال باندې وویني مګر دی وویل چې ولې مې د ورور د لیدلو څخه منه کوي زه خبره سوی يم چې زما د ورور فاز او غوژنه یو کړی او دا هم د الله جل جلاله کار موږ په دې کار باندې نو خوښ مګر د دې کار اجر او ثواب اوس الله جل جلاله غواړو او ان شاء الله صبر وکړو. بیا نو ورله خپل ورور ولیدي دعا ورته وکول او انا لله و انا الیه راجعون ووي او خپل ورور ته د مغفرت غوښتنه وکړه. دغه د دوی صبر او څونه عجیب صبر الله جل جلاله دغه وخت وشوز تور کړی. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې حمزه رضی الله عنه د عبد الله ابن جحش رضی الله عنه سره یو ځای شخص ځکه عبد الله ابن جحش د حمزه رضی الله عنه د خورزي او رضعی ورور هم وو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وايي موږ هیڅ کله د رسول صلی الله علیه وسلم داسې سخت او شدید جړه نه لیدلې لکه پر خپل اکا حمزه رضی الله عنه یې جړل. او بیا رسول صلی الله علیه وسلم حمزه رضی الله عنه د قبله طرف ته کښې شو او رسول صلی الله علیه وسلم ورته ودرېدی په دونه شدت سره وجړل چې موږ یې د جړه سګلي اوریدل. رسول صلی الله علیه وسلم پر خپل اکا حمزه او د باندې په ډیر شدت سره جړل او بیا و فرمایل والله ما په ژوند تر دغه سخت او غمجن حال نه دی لیدلی.
د احد د شهیدانو منظر او مشهد د لیدلو لپاره ډیر غمجن او زړه دردونکی و چې په لیدلو سره یې عینې خړنېدلې. خباب رضی الله عنه وایي چې د حمزه رضی الله عنه دپاره کفن یا د بدن د پټولو دپاره بیله یو کوچني پټو بل شی نه موجود چې پر سر به مو ورواچوئ پښې به یې لڅ شوې، چې پر پښو به مو ورواچوئ سر به یې لڅ شوې. نو هغه کوچنی پټو یې پر سر ورواچوئ او د پښو د پټولو دپاره پر پښو واښه ورواچوئ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي چې مصعب ابن عمر چې تر ما ښه او بهتر و، هغه چې کله ووژل شو نو په داسې یو پټو کې کفن ورکول شو چې سر به ورپټ کړي پښې به یې لڅ شوې، او چې پښې به ورپټ کړي سر به یې لڅ شو. نو بیا خباب رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سر یې ورپټ کړي او پر پښو یې واښه ورواچوي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د احد د شهیدانو د ښخولو امر وکړ او په دغه غمجنه طریقه سره د احد شهیدان پر هغه ځای او هغه د جنگ پر میدان باندې بېله غسله او کفنه په خپلو کالو کې ښخ کړل شو. امام احمد رحمه الله روایت کوي او وایي کله چې د احد په ورځ مشرکان د جنگ د میدان څخه ولاړل، رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل سم ودرېږئ چې زه د خپل رب جل جلاله حمد او ثنا ووایم. اصحاب کرام هم د رسول صلی الله علیه وسلم تر شا صف صف ودرېدل او رسول صلی الله علیه وسلم په دعا کولو داسې شروع وکړه: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العوم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. دغه دعا په یاد کې ډېره ښه او مبارکه او جامع دعا ده. اوس مدینې منورې ته رجوع او هلته د حب او د قربانۍ نادره حالت. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د شهیدانو د ښخولو څخه فارغ شو او د خپل رب جل جلاله حمد او ثنا وویل، نو د خپلو پاتو ملګرو سره د مدینې منورې په طرف رهي شو. لکه څنګه چې د جنگ په میدان او جریان کې د مؤمنو او صادقو مسلمانانو حب او فداکاري ښکاره شوې، دغه رنګه په لار او په مدینه منوره کې د مؤمنو او صادقو مسلمانانو ښځو حب او فداکاري ښکاره شوې. څنګه چې د مسلمانانو د مرګ او د ژوبلې خبرونه مدینې منورې ته رسېدلي ول او هر ښځه په دې انتظار و چې څوک او کم قریب به وژل سوی وي، او تر هر چا زیات د رسول صلی الله علیه وسلم د صحت او د سلامتیا په انتظار ول. د مدینې منورې په لار کې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په مخه حمنا بنت جحش رضی الله عنها ورله. اول د دې د ورور عبد الله ابن جحش د وجلو خبر ورته وویل شو. دی انا لله و انا الیه راجعون وویل او د هغه لپاره د مغفرت دعا وکول. بیا د دې د ماما حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل شو. بیا هم دی انا لله و انا الیه راجعون وویل او د هغه لپاره د مغفرت دعا وکړه او د رسول صلی الله علیه وسلم د حال پوښتنه وکوله چې هغه څنګه دی. بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمر رضی الله عنه د وجل کېدو حال ورته وویل شو. دلته نور صبر نسوي کولای او په جړه او په غلبلو شو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل بهشکه چې خاوند د ښځې د لپاره په یو خاصه درجه او مقام کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د بنی دینار د قبیله پر یو داسې ښځه ورغلل چې خاوند ورور او پلار په وخت کې شهیدان شوي ول. دغه ښځې ته د دغه اقرباو د یوې و د وژل کېدو خبر ویل کېدی او دی به د هر یو د خبر تر اورېدلو وروسته د هغه دپاره انا لله و انا الیه راجعون ویل او بیا به یې پوښتنه کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه دی. دوی ویل الحمدلله هغه په خیر دی. دی به ویل ما ته راښکاره کړي او راویښ یاست زه ووینم. خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره وکوله چې هغه دی. ښځې چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی نو یې څه وویل؟ سبحان الله. ښځې وویل یا رسول الله ستا تر سلامتیا وروسته هر غم کوچنی دی، یعنی دا چې ته جوړ او سالم یې نور غمونه کوچني او د زغملو وړ دي.
د سعد ابن معاذ رضی الله عنه مور د رسول صلی الله علیه وسلم ته فزغستا ورهیده سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بوده کایزه یا تناوی نیولې و یا رسول الله دا چرارهی د ازما مور ده رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل مرحبا بها دې ته شرغلی وایم او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دې ته ودرېدی دا چې ورنږدې سو رسول صلی الله علیه وسلم دې ته د دې د زوی عمرو ابن معاذ چې د سعد بن معاذ ورور د شهادت فیصله ورکړه دی ویل یا رسول الله دا چې ته می جوړ او روغ ولیدې نور ټول غمونه کښني بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغو کسانو او کورنۍ ته دعا وکوله چې په احد کې شهیدان شوي ول او بیا د سعد رضی الله عنه مور ته وویل یا ام سعد تا ته زیری درکوم او ته د هغو نورو شهیدانو کورنۍ ته زیری ورکړه چې د دوی وژل شوي کسان ټول په جنت کې سره ملګري دي او د ټولو خپل قریبانو د پاره شفاعت کړی دي او شفاعت یې قبول شوی دي د سعد بن معاذ رضی الله عنه مور ویل یا رسول الله موږ راضی او تر دې خبر بنو ورسته څوک پر خپل کسانو جاړي او خپل مړو بجاړي بیا د سعد رضی الله عنه مور ویل یا رسول الله د شهیدانو وفات کسانو ته دعا وکړه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل الهی د دوی د زړه څخه غم ایسته کې او د دوی مصیبت خوشحالي ور بدل کې او د دوی پات کسانو ته ښه سرپرست او پالونکی ورکړي رسول صلی الله علیه وسلم د دغه ورځې په ماښام کې چې د شنبه ورځ او اومه د شوال او د هجرت دریم کالو مدینه منورې ته ورسېد کله چې خپل کور ته ورسېد خپل تورې فاطمه رضی الله عنها ته ورکه او ته ویل چې لوري د دې سوینه وینه پریمنځه په والله دینن و پاره سره وکړ حضرت علی صاحب هم خپل تورې او فاطمه رضی الله عنها ته ورکه هغه وویل چې د دې سوینه پریمنځه په والله نن یو پاره سره وکړ رسول صلی الله علیه وسلم ودته وویل کتانن په اخلاص سره جنگ کړی دي نو سهل ابن حنیف او ابو دجانه هم په اخلاص باندې ډیر جنگ کړی د سیرت په کتابو کې تقریبا ټول روایتونه پر دې اتفاق دي چې د مسلمانانو ټول شهیدان او یا نفر ول او ډیر نفر هم د انصارو څخه ول 15 نفر یوازې د انصارو څخه وجل شوی چې په هغه کې یو 40 نفر د خزرج د قبیله او 40 نفر د اوس د قبیله څخه او یو نفر بیا د يهودو څخه وجل شوی خو د مهاجرینو شهیدان فقط 4 نفر ول مګر د مشرکانو د وجل شوی کسانو په باره کې ابن اسحاق رحمه الله وايي چې د مشرکانو د وجل شوی کسانو شمیر 22 نفر دي خو که دقیقه احساسیه او حسابل وسی او د جنگ پر ټولو تفاصیل عمیق نظر واچول شي نو کوم د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دي او هغه د جنگ او مختلفو مرحلو ته وکتل شي نو د هغه نتیجه دا راوځي چې د مشرکانو د وجل شوی کسانو شمیر 22 نفر دي نه 22 والله اعلم نو کله چې مسلمانان د احد د غزا سره له دغه شپه د یک شنبه او د شوال د میاشتې اتمه شپه ټول مسلمانان په دغه شپه کې په مدینه منوره کې د تیارسي په حال کې و او د شپه په داسې ډول پر تیر شو چې ټول مسلمانان ستړي او ستومانه ټوک ټوک او زخمیان ول څه تکلیفونه او زحمتونه پر تیر شوی ول خو بیا هم په دغه شپه د مدینه منورې لاري او مدخلونه یې ساتل او د شپې د حمله لپاره پوره تیاری نیولې او پر خپل قائد اعلی رسول صلی الله علیه وسلم باندې پیری کولې خاصتا کبه د یو طرف څخه आवाज او یو سلسله واوریدل شو د حمراء الاسد غزا رسول صلی الله علیه وسلم دغه شپه فکر باندې تیر کړ په دا اوسنی حالات کې فکر کوي دا تشويش ورته پیدا شو کوم مشرکانو د خپل ځانو سره دا فکر وکړي چې موږ خو د جنگ په میدان کې کامیاب شو مګر د دې کامیابی سم هیڅ فائدہ او ثمره لاستنه راوړ نو خامخا پر دغه خپل تګ باندې پښیمانه کیږي او د نیمه لارې څخه بیرته راګرځي او د مدینه منورې د حمله د لپاره ځان تیاری نو رسول صلی الله علیه وسلم دا تصمیم ونیوي چې سحر به د مشرکانو د لشکر د شړول د لپاره پښوروزه د دغه ورځې په سحر کې د یک شنبه ورځ او د شوال اتمه او په پرون کې د احد جنگ رسول صلی الله علیه وسلم د هغه جنگ د ستړیا او د زخمو سره
د دغه ورځ په سهار باندې ژغ وکړي چې درځي په کفارو پسې دروځي او بل هیڅ څوک به زما سره نه ځي بل هغه کسانو چې په جنگ کې ګډون را سره کړی رسول صلی الله علیه وسلم نه غواړي چې اوس منافقان ورسره وځي کڅم عبد الله ابن ابي منافق ملعون دا ورته رالی ویل رسول الله زدر سره وزم رسول صلی الله علیه وسلم وویل یا زما سره بل څوک نه وځي بل هغه کسانو چې په احد کې ګډون کړی رسول صلی الله علیه وسلم د امر سره سم مسلمانان سره راټولېږي خپل زخمو او ستړیاو ته نه ګوري بس بلکې د کفارو د لشکر په طرف باندې روانېږي او ټول د سمعن و طاعتن خبره کوي جابر ابن عبد الله رضی الله عنه هغه چې پلار یې پرون په احد کې شهید شوی و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی ویل یا رسول الله زما دا خوښه ده چې هر جنگ ته توځي نو زه دې باید چې ملګری شم خو اوس زما پلار هغه چې پرون ووژل شو هغه نه لونی را پریږدي او زه د هغو سرپرست ګرځولی نو ته ماته اجازه راکړه چې زه سره ولاړ شم که نه نن ورځ ځینې کسان د جهاد د پاتې کېدلو دپاره عذر او بهانې جوړوي خو جابر رضی الله عنه چې پلار یې پرون شهید شوی دی او نه لوڼې ورپاتې دي او د هغو ټولو د پالونو دپاره یې وصیت هم درته کړی دی دی اوس رالی د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د وتلو دپاره اجازه غواړي او د دې دپاره چې د خپلو خویندو په باره کې هغه د پلار وصیت یې عملي کړی وي نو د جهاد اجازه یې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه وغواړي چې هغه د پلار په وصیت کې بیا کمه کمی رانشي رسول صلی الله علیه وسلم هم د ټولو اجازه ورکړه د یکشنبې په سهار د مسلمانانو لشکر د وتلو دپاره ډیر ژر تیار شو رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان دستي د کفارو په لشکر پسې حرکت وکړ د احد د جنگ ورځ هغه د شهادتو او د زخمو او د خپل مشکلاتو سره سره پرون تیر شوی خو دا هغه محمدي کمال دی چې اکمل البشر صلی الله علیه وسلم په عسکري او مدني ژوند کې درلودي په دغه ژغ او وتلو کې داخلي دشمنان چې د مدینه منورې منافقان ول او خارجي دشمنان چې د مکه مکرمه مشرکان ول ټول وبېرېدل نن چې د مسلمانانو ډیر نفر زخمیان هم دي په کفارو پسې رهي دي په داسې اندازې چې ځینې د زخمو په سبب پر اوښ نشي سپرېدلی نو هغه زخمي نفر به په غېږ کې واخلي او پر اوښ به یې سپور کړي د مسلمانانو په جمله کې دوه ورونه ول چې دواړه زخمیان ول هغه چې زخم یې څه لږ او سپک و هغه به بل ورور په شا کوي څو د مسلمانانو لشکر حمراء الاسد ته ورسېدی چې دغه ځای د مدینې منورې څخه 8 میله لرې دی او دلته یې واړول په دغه ځای کې چې حمراء الاسد کې دوی اوسېږي معبد ابن ابي معبد الخزاعي ورسول صلی الله علیه وسلم ترالی او مسلمان څوک وایي چې یا مسلمان سوی نه دی بلکې په خپل شرک خو د خزاعه ټوله قبیله که مسلمانان او که مشرکان د زلو میل د رسول صلی الله علیه وسلم و طرف ته ډیرو دا ځکه چې د خزاعه او د بنی هاشم په منځ کې پخوانی دوستی او پخوانی حلفونه موجود وو نو معبد وویل یا رسول الله دا چې تاسو اصحابو ته د تکلیف او وجنه رسیدلې موږ په دې باندې نه راضي موږ په دې خوشاله وو چې کاشکي په دې جنگ کې هم کامیابی ستاوي رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې اوس ابو سفیان ته ورسه او خبره وبېراوه هغه تشویش چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د کفارو د بیرته راګرځېدلو په سبب وو هغه حق او پر ځای وو ځکه کفار چې پر اوحا کې واړول چې دا د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه په 14 میله کې لري نو کفارو چې پر اوحا کې واړول یو پر بل ملامتیا ویل جنو به ویل چې تاسو اوس څه وکړل د مسلمانانو شان او شوکت مورمات کوي او بیا مو د غصب پرېښو د هغو مسلمانانو مشران او هغه مخور خلک اوس هم پاتې دي بیا به خلک در باندې راټول کی او جنگ درځي چې بیرته وګرځي دا پاته کسان یې مړو خدا معلومه خبر ده چې دغه سطحي فکر او نظر د هغو کسانو د طرف څخه وو چې دغه دوه ډلو قوت او معنویات یې صحیح ډول نسوي اندازه کول نو ځکه د دوی یو مشر او زعیم چې صفوان ابن امیه د دوی د نظر مخالفت وکړي اولیا قوم دا کار مکوي زه بیریږم چې هغه کسان به در باندې راټول کړي چې په اول وار کې د احد د جنگ څخه پاتې شوي دي اوس په پوره شکست درځي مکه مکرمه ته درځي او د لاس کامیابی مباسي خو د صفوان دغه نظر د اکثریت په مقابل کې مغلوب او چا خبره نه ومنله او د مشرکانو د لشکر اتفاق پر دې چې بیرته په مدینه منورې ته ځو او حمله وکړو د مخه تر دې چې ابو سفیان خپل لشکر د مدینه منورې په طرف رهي کې معبد ابن معبد ابي معبد دا ورسېد ابو سفیان چې د اسلام نو خبر ولیا معبد د مسلمانانو په باره کې کم خبر در سره دی معبد د ابو سفیان د اعصاب او د روحیات سره شدید جنگ شروع کړ غواړي چې ابو سفیان وبېروي او معنویات یې ورمړ کړي
معبد ورته وویل هو محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو دونه ملګرو کې په تا پسې راوتلی دی چې ما یې مثل نه دی لیدلی او ټول لښکر د قهره دی سره ایښېدی او د ده سره هغه کسان یو ځای سوي ول چې د احد په ورځ نه و ورسره او هغو د خپل پاتې کېدل ډېر ناخوش بلل او پر هغه پښیمانه ول او هغه کسان دونه په قهر او په غضب ول چې زی انداز نه سم بیانول ابو سفیان ول وای حق دا ته څه وایې معبد وویل په والله زما دا خیال دی چې ته به دغه ځای سلانه بار سوی چې د هغو د اسانو تندیان به وویني یا به د هغه لښکر مقدمه تر دا غونډوی راوړ ابو سفیان وویل والله موږ د دې اراده کړې و چې په دویم واري پر دې حمله وکړو او بالکل یې د منځه یوسو معبد وویل پام کوئ چې دا کار ونه کړو زه ستاسې دپاره نصیحت کوونکی او خیرخوا یم دلته نو د مشرکانو د لښکر همت مات شو او بیره یې په زړونو ننوتله د خپل ځان کامیابي او سلامتیا یې په دې کې ولیدله چې ډېر ژر مکې مکرمې ته ځان ورسېد خو بیا هم ابو سفیان یو بل روحي او عصبي جنګ د مسلمانانو د لښکر په مقابل کې د دې دپاره شروع کړئ چې ښایي په دغه طریقه سره د مسلمانانو د حملې څخه خلاص شو هغه داسې چې په دغه وخت کې د عبدقیس د قبیلې د سپرو یو ډله تېرېدله چې د مدینې منورې اراده یې وله ابو سفیان دغو سپرو ته وویل تاسې زما یو رساله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوئ چې زه به د هغه په مقابل او په بدل کې چې کله بیا تی مکې ته راسئ نو ټول بودګان به مو په وچکو دربار کړم هغه ول خود به ورسوي ابو سفیان وویل چې تاسې د خپل ځانه محمد صلی الله علیه وسلم ته ووایاست چې قریشو د یو بلې ډېرې سختې او لوی حملې دپاره اماده کې نیول او ویل چې موږ به دا وار محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري ټول د منځه یوسو او داسې نورې خبرې ورته وکړو چې مسلمانان د دوی د تعقیبولو څخه منع سي چې دا اصلا د ابو سفیان د طرفه د حقیقت خالي یو لفظي مشاجره وه او د اصلا غوښتل چې مسلمانان پسې ورنسي او دغه خپله اوسنۍ بیره او پیښته په دغو خبرو پټه کړي خیر هغه د سپرو ډله چې حمراالاسد هغه د مسلمانانو د اړولو ځای ته راورسېدل نو رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه خبرې وکړې چې ابو سفیان ورته ویلي دوی مسلمانانو ته هم هغه خبرې وکولې چې قریشو د یو بلې لوی حملې دپاره لښکر جوړ کړی دی او ځانونه یې تاروي خو مګر په دې خبرو کې د مسلمانانو ایمان او توکل نور هم پر الله جل جلاله زیات شو رسول صلی الله علیه وسلم د دې په جواب کې وویل حسبنا الله ونعم الوکیل الله زموږ کارساز او کافی دی د ټولې دنیا په مقابل کې موږ ته یوازې الله کافی دی او الله څونه ښه کار جوړونکی دی دغه موضوع الله جل جلاله په قرآن مجید کې په سورة آل عمران 103 آیات کې فرمایي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رسول صلی الله علیه وسلم و حمراالاسد ته تر راتګ وروسته نورې 3 ورځې هم دلته تېرې کړې چې د یکشنبې په ورځ هلته ورغلی و دوشنبه هلته پاته شو پس د 3 ورځو د تېرولو یې بېرته مدینې منورې ته حرکت وکړ خو د مخه تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته حرکت وکړي مسلمانانو ابو عزا الجمحي شاعر ونیوی دا هغه څوک دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر په غزا کې په بندیانو کې نیولی و او بیا یې د غریبۍ او د ډېرو لوڼو په سبب بېله فدیې پرېښود خو دا شرط یې پکې کېښوی چې بیا به د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګېږي خو دا هغه خپله وعده ماته کړه او په احد کې بیا راوتلی نو اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسول شو ده ویل یا رسول الله زما سره ښه وکوه زما د لوڼو دپاره مې پرېږده وعده در سره کوم چې بل وارې به دی نه کړو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل 2 وارې ته ما نسي خطا ایستلی بیا به مکې مکرمې ته ولاړ سي او پر ژیرو او پر بریتو به لاس تېروې چې ما محمد صلی الله علیه وسلم 2 وارې خطا او بیا عاصم ابن ثابت رضی الله یا زبیر ابن عوام ته امر وکړي چې مړ کړي هغه مړ کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسېدی هلته د کفارو د یو جاسوس په اعلامولو امر وکړي چې هغه جاسوس معاویه ابن مغیره ابن ابي العاص و چې دا د کفارو دپاره جاسوسي کوله او دلته اوسېدی خو بیا په دې کې دی د عثمان ابن عفان او د ابن سره څه قرابت درلودی هغه امان ورکړی و خو هغه د امان شپې هم پراوی بیا هم دی دلته تېره اوسېدی نبي علیه الصلوة والسلام ونیوی او بیا یې مړ کړی ځینې
مؤرخین دغه د حمراء الاسد غزا ځان ته غزا او جلا غزا بولي او وایي چې دا مستقله غزا ده، خو په حقیقت کې دا مستقله غزا نه ده، بلکې دا د احد د غزا تتیمه او پاته حساب پر کېدل دي، بلکې دا د احد د غزا سره یو ملحقه او متصله حساب دی. دا د احد د غزا هغه مرحله او واقعات ول چې په تفصیل سره درته بیان شو. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته بیان او د سیرت په فراتونکو حصو کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.